پخوا به مسلمان ګوره ډېر زیات دردمند و. یو مسلمان باندې به چې تکلیف و دا نور به ورسره خفه و چې یاره دا فلاني مسلمان باندې تکلیف دی. نن سبا مسلمان که ته ترقي کې اب ستا خپې وي، که تا باندې ښه حالت راځي اب ستا دپاره د بد حالت کوشش کوي. دا ګوره اسلام نه دی، دا مسلمانی نه ده، دا د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. او موږ ولې پیسې راټولې کړلې څه وخت بعد زه دې کس له بیا رالم دوباره چې کله ولله ورسېدم پیسې مې ولله ورکړلې. ما له ویل دا څه شی دی؟ ما ورته ویل چې دا مې د خلکو نه له چاندر اخیستې ده. ویل ما ته ویل چې د الله بنده ما خو چې دا څومره زندګي تېره کړې ده قسم دی د الله رب العالمین په مخالفت کې مې تېره کړې ده. دا څومره زندګي زما وشوله ما به چغې والي یا صنم یا صنم. د هغې باوجود هم رب العالمین ما له رزق راکولو. زه کله الله رب العالمین بې رزقه نه یم پرېښی چې ته زما دشمن یې، ته ما سره برخدار جوړې، زه تاله خوراک نه در کومه، زه تاله رزق نه در کومه، روزي دله نه در کومه. او چې نن زه د یا صمد چغې وامه الله رب العالمین به ما له رزق نه راکوي؟ ضرور به یې راکوي. دا پیسې زما نه دي په کار. الله اکبر. دغه شانتې ناشنا ایمان یې و.